تازه او ډیر بد خبر افغانانو ته د افغانانو په رایو هغه قربانیانې چې د ټاکنو په وخت کې افغانانو ورکړې په هغه قربانیو باندې معامله وشوه. عبدالله او اشرف غني هوکړې ته سره ورسېدل. که چیرې اشرف غني داسې کار وکړي نو ملت به هېڅکله ونه بخي. ملت په دې رایه ورکړه چې عبدالله به له واکه ختم کړي او غني ورسره ومنله. ملګرو راځئ چې څه روانه دي، هوکړه کوم ځای ته ورسېدله، دلته یې له موږ سره په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی به ډیر ژر وشي ځکه دواړه یوې هوکړې ته سره رسېدلي دي. په دې اړه د افغانستان د حراست او ثبات شورا غړی مسعود ارشتیوال وایي چې دواړه لوري هوکړې ته د رسیدو په برخه کې سره نږدې شوي دي. هغه زیاتوي چې همدا پرمختګ دی چې دواړه لوري د ټاکنو نه وروسته رامنځته شوی کړکېچ پای ته ورسوي. د یادولو ده چې ولسمشر غني د ټاکنو پر مهال له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا ځلې به له چا سره حکومت نه شریکوي، خو تر ټاکنو وروسته عبدالله هم ځان بریالی اعلان کړ. په کومه ورځ چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم وو په هماغه ورځ او وخت عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړل او ځان یې د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. د دواړو لوریو ترمنځ که څه هم د لوړې مراسمو نه مخکې هم ناستې وشوې خو پایلې ته ونه رسېدل او ویل کېږي چې اوس دواړه لوري یوې هوکړې ترسره رسېدلې دي. د ځینو سرچینو په وینا عبدالله غوښتل چې د تیر په څیر اجرایه ریاست ترلاسه کړي او ولسمشر غني نه غوښتل چې د هغه په نوي حکومت کې د اجرایه ریاست وي. اوس که څه هم ویل شوي دي چې اشرف غني عبدالله ته د 40 سلنې برخې ورکولو ته هم تیار شوی دی، خو ښایي ژر د دواړو ترمنځ د هوکړې په اړه اعلان وشي او هر څه روښانه شي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې تاسو د غني په دغه پریکړه باندې خوشحال یاست نو نظر مو راسره حتما شریک کړئ او که چیرې تاسو راضي نه یاست نو نظر مو راسره حتما شریک کړئ. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.